السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ پام راړوم د نن ورځې تازه وروستیو او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې 3 ورونه وژل شوي او یو بل کس ټپي دی په پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې 3 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست ټاکل شوي رئیس خالقیار احمدزي د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېر مازدیګر ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې ده د احمدزي په وینا نښته د 2 کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر شوې چې له امله یې د یوې کورنۍ 3 تنه ورونه وژل شوي او یو بل کس یې ټپي شوی دی احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسېدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ 2 تنه نیول شوي خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تېښته بریالی شوی دی پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې پکې اوږده مخینه لري د امریکا ولسمشر او د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان په اړه خبرې کوي ټاکل شوې ده چې افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسون د روانې اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس جانسون به په دې کتنه کې د افغانستان د بشري بحران په خاطر پر بایدن فشار راوړي د راپورونو له مخې جو بایدن د بریتانیا او د ناټو د نور متحدانو دا غوښتنه نه وه منلې چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو ایستل وځنډوي دوی دا غوښتنه د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه هغه بهرانیان او افغانان وایستل شي چې خپل ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ احساسوي یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي چې د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوي دي د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتنه کړې چېرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمیر قضیو زیاتېدل زیانمنونکي افغان ماشومان لا خطر سره مخ کوي یونیسف ویلي دغو ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو ډاډمنول حیاتي ارزښت لري د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم بنگلادیش ته ماته ورکړه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له بنگلادیشه یو ورځنۍ لوبه وګټله افغان ټیم د بنگلادیش لخوا ټاکل شوی 150 هدف د 7 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې د بالنګ یا توپ اچونې په برخه کې بلال سمی او ننګیالي خروټي 3 وایکټې واخیستې او اظهار الدین نوید او شاهد الله حسني 2 بنگلادیشي لوبغاړي وسوځول په توپوهنه کې هم اسحاق زازي 52 کپټان اعجاز احمد 2 او اظهار الحق نوید 9 ناسوځېدلې منډې وکړې که څه هم افغانستان له بنگلادیش دا لوبه وګټله خو د 5 یو ورځنیو سیریز یې 3-2 بنگلادیش ته وبایلود د دوی 5 لوبې د سپټمبر له لسمې پیل شوې وې چې د سر 3 بنگلادیش وګټلې او وروستی 2 افغان ټیم په خپله ګټه پای ته ورسولې او وروستی خبر مو دا چې په ذاته په سفر تللي 4 سیلانیان بیرته ځمکې ته راوګرځېدل 4 تنه چې په ذاته په سفر تللي وو پرون شنبه د ځمکې په مدار کې له 3 ورځو تېرولو وروسته بیرته ځمکې ته راوګرځېدل سپیس ایکس تور بیړۍ چې دا 4 تنه پکې سپاره د فلوریدا په ساحل کې کېناسته دا لومړی ځل و چې 4 تنه سیلانیان په خپل شخصي لګښت د ځمکې مدار ته لاړل دا ډول سفرونه د نړۍ د 2 سترو میلیاردرانو ریچارډ برانسن او جیف بوزوس له لوري پیل شول قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره تر پایه اورېدلې وي د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې